نن سبا دا بعض مسلمانان او خصوصا ځوانان داسې ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې مقابله د خوراکونو کوي چې څوک به ډېر خوراک کوي په دومره ساعت کې او څوک د سکو دا شیز ختمولی شي په دومره وخت کې او په دې بیا مقابلې کوي او په دې انعامونه یږدي او دې دپاره ویډیوګانې کوي نو دا کار به روا وي او که نه. الجواب د ټولو نه مخکې دا خبره یاده کوي چې د کله نه د سوشل میډیا زور کړی دی نو مقابله د دې روانه ده چې زه به څنګه مشهورېږم. هغه که یو سړی خپل دین خرڅوي، هغه که د مور پلار عزت ختموي، که هغه د خور او د لور عزت خرابوي، که هغه ښځه شرموي، که هغه یو عامه مسلمانه زنانه بې عزته کوي، که هغه ټنګ ټکور کوي، ډمتوب کوي، که هغه هر څه کوي خو چې صرف دی مشهور شي، د ده د ویډیو ډېره وچلېږي او بیا په هغې باندې ده ته پیسې میلاویږي. د هغې د لاسه ډېرو زه لږ نه وایم ډېرو د هغې د لاسه دین هم شاته غذار کړی دی، پښتو هم غذار کړې ده، سړیتوب هم شاته غذار کړی دی، عزت هم شاته غذار کړی دی، هر څه خو چې بس زه مشهور شي. نو نن سبا منډه ټوله د شهرت ته او دې ته نه ګوري چې یو سړی مشهورېږي په څه. یعنې اوس یو سړی مشهور شي په دیندارۍ باندې، په علم باندې، په تقوا باندې. دا اگر که د دینداره سړی دا نه غواړي خو دا د الله طرف نه یو تحفه ده دغه خلکو ته. دا خبره ګوره یاده کوي چې دینداره خلک هغوی د شهرت شوق نه لري او الله والا خلک هغوی د شهرت شوق نه لري چې موږ د خلک ویني، ځکه چې د هغه ټوله مسله او ټوله رابطه هغه د الله سره وي چې زه دې د الله په نیز قدرمند شم که خلکو کې مشهورېږم او که نه. او که ته خلکو کې مشهور شي او د الله په نیز سپکې نو د څه شي ته مشهور یې؟ نو مشهورتیا دغه چې الله یو سړي ته نصیب کړي او هغه به دیندارۍ او په سړیتوب او په ښه کارونو مشهور شي. په ښه کارونو یو سړی مشهور شي په کنځلو، په ډمتوب، په فحاشۍ، په بېدینۍ، په نشو، په تماشو، په فحش ویډیوګانو، داسې چې دا خو عذاب دی د الله طرف. او سوچ ورته کوئ دې خبرې ته چې یو سړی په دې باندې مشهور دی په دنیا کې نو چې آخرت کې به د څه حال وي. یعنې دا خو دی په ځمکه باندې مشهور دی په فحاشۍ او په غلطو کارونو، دغه شان دی په اسمانونو کې د ملایکو په منځ کې هم په دې مشهور دی. ملایکو هم د ده تذکره په دغه نوم باندې کوي لکه حدیث کې چې راځي ده ته بد نوم اخلي. کوم سړی په موږ کې دا غواړي چې په اسمانونو کې دې زما غلطه تذکره وشي او زه دې د الله په نیز باندې سپک شه. لږ ځان کنټرول کوي په دې ټیک ټاک او په یوټیوب او په دې فیسبوک کې ځان لږ کنټرول ساتئ او هر شی سړی یو حده پورې استعمالوي، د هغې خپل اصول وي، آداب وي. کله سړي ته چې سړي کې سړیتوب وي که نه نو سړي ته دا بعض کارونه ضمیر ورته وي دا سپک کارونه دي، سړی نه کوي. مړه سړی پې بد ښکاري. لکه ته کله سړي ته وایې که نه لکه هسې ګوره راځئ یاره دا خوراک کوو او د خلکو په منځ کې روان یو په روانه به خوراک کوو. په روانه خوراک دا غوره کار نه دی اگر که دا جایز دی، خو چې کله سړي کې مروت وي که نه نو هغه وایي مړه دا کار سپک کار دی پرېږدو، راځئ وزي ته به کښېنو ځان له به خوراک وکړو. سړي کې دننه هغه مروت وي، سړیتوب وي، نو ضمیر ورته هم وایي چې ستا دا کار سپک دی، دا کار دروند دی، دا مه کوه، دا کوه، چې سړي ضمیر مړ شي. اوس دا څه خبره شوه چې د خوراک مقابله به کوو او څوک به 15 منټه کې ډېر خوراک کوي او څوک به په 10 منټو کې ډېر خوراک کوي. اصل کې دې کې تقلید د کافرانو د عاداتو دی. دا مسئله هغوی راویستې دا مقابلې تر دې چې د مسلمانانو په بعضو سکولونو کې ما ته یاد دي، ما ته چې زه کله سکول کې وم نو په لوبو کې یو لوبه دا وه چې څوک به مڼه زر خوري، څوک به دا کیلې زر خوري او څوک به دا شینه زر خوري. داسې شي مقابلې دي. یعنې دا اوس څه مقابله ده چې څوک به خوراک ډېر کوي په لږ ساعت کې
اصل کې دې کې تقلید د کافرانو پروت دی. یو د دې د لاسه دا ناروا ده. دویم په دې کې اسراف دی. دریم په دې کې یعنی د غریبانانو زړه دردول دي. یو سړي ته دومره څه نه میلاویږي چې هغه خپل بچي له ویسي. ته مقابلې کې په انټرنیټ باندې او ځان ته دومره ټیبل ډک کړی دی او دوه کسان ناستي، څوک به دا زر ختموي؟ حیا د الله نه هغه نشتي، حیا د مخلوق نه نشتي، حیا د غریب او یتیم نه نشتي. کله دا غریبانان وګوري هغوی په زړه به څه تېرېږي چې زه د لوږې نه مرم او دی په خوراکونو کې مقابلې کوي. نو په دې کې ډېر نقصانات دي. او الحمدلله زموږ دا امت الله ډېر عزتمن امت پیدا کړی دی. او بیا زموږ نمونه هغه په دې مخلوقاتو کې عزتمن مخلوق ته محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې الله وایي چې هغه ستاسو لپاره یو ښایسته نمونه وه. تابعداري د هغه په کار ده. هغه داسې ژوند تېرو. دغه شان شریعت تا ته وایي الله قرآن کې وایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسراف مه کوئ، خوراک څښاک کوئ خو اسراف مه کوئ. په بل ځای کې الله څه وایي وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. غریب له حق ورکه، مسکین له ورکه، مسافر له ورکه، خپلوانو له د هغوی حقوق ورکه، خو اسراف مه کوه، زیاتی مه کوه. نو په دې کې اسراف دی. وګوره حدیث کې څه راځي، رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ان الله حرم علیکم عقوق الامهات. الله په تاسو باندې د مور نافرماني حرامه کړې ده. ووأد البنات او لونه خښول، ومنع وهات. او الله په تاسو باندې دا حرامه کړې ده چې په خپله یې نه لګي او د بل نه یې غواړي. د یو نیم سړي دا کاري یعنی راکه، خو که دې ورته ووایي ته راکه نو بیا دې نه خفه کېږي. نو یو نیم سړي کې دا صفت دي، دا هم شریعت په موږ باندې حرام کړي چې خپل مال ته ټالۍ اچولي او د نورو هغې ته یې بډې وهلي. ښه وکره لکم قیل وقال. الله ستاسو دپاره قیل وقال نه خوښوي، لکه بې دلیله خبرې، هغه دا ووایي ده دا ووایي دا الله زموږ دپاره نه خوښوي. پالتو خبرې دي. وکثرة السؤال او پالتو ډېر تپوسونه دا شریعت نه خوښوي. او اخیره کې واضاعة المال. او الله ستاسو لپاره مال ضایع کول نه خوښوي. نو دا مال ضایع کول دي. او که د دې په ځای دا خوراک موږ راوړو د مقابلې چې پکې کوو، غریب له یې ورکو، څومره اجر موږ وګټو. تله د نیکیانو زموږ هغه ډکه شو. نو د دې خبرو په رڼا کې جواب دا دی چې دا قسمه کارونه جایز دي؟ نه دي جایز. دا کارونه مخکې څنګه چلیږي؟ ځکه چې ما او تا ورته ناست یو. یعنې که چېرته ما او تا د دې بېهوده خلکو دا ویډیوګانې نه کتې که نه، نو څوک به دې ته ناست وي؟ ځکه چې کله دلم داسې بېهوده څه مخې له درشي که نه، نو ځان ته دا وایه زه د دې نه ډېر عزتمن یم چې زه داسې قسمه ویډیوګانو ته کښېنم، او زما وخت د دې نه ډېر قیمتي دی چې زه داسې قسمه دغه له وخت ورکوم، او زه د دې نه ډېر عزتمن یم چې د داسې سپکو خلکو سره سیلفیانې وباسم او د هغوی نه دستخط یې غواړم. لکه اوس که څوک ما ته وایي چېرې پلانی مشهور دی په سوشل میډیا، په ډمتوب، په کنځلو، په فحاشۍ، په غلطو کارونو، یعنې سیلفي پرېږده، زه دا خوښومه نه چې زه ده سره په یو مجلس کې شم، الا دا که چېرته د خیرخواهۍ په نیت هغه به جدا خبرې. چې انسان ته خپل عزت ته هر څه نه ګران دی. نو دا قسمه کارونه څه دي؟ دا ناروا دي.